کتونکو زنا بدکاري په څو قسمه ده او د دې څومره لویه ګناه ده نو ټول معلومات درله په دې ویډیو کې درکوم. امید لرم چې ویډیو به راسره تر اخره پورې ګورئ او ډېر مهم معلومات پکې پروت دي. دوستانو نن سبا چې څومره خم نوی کول دی دوی په دغه زناګانو او بدکاریانو کې اخته دي. د دې باره کې درله یو وړوکې شانتې واقعه شریکوم چې ډېره سبق آموز ده او تر اخره یې راسره واورئ. یو شپه چې یو هلک ګناه کوله او اچانک یې طبیعت د دغه شپې خراب شو، خواته اسپتال و چې هلته یې ورسو او دغه هلک چې بچ نشو او په دغه اسپتال کې ځنکدن شو. چې کله د دغه هلک نه ساه وتله نو د څو پیره کوشش وکړو چې کلمه ووایي خو کلمه یې نشوه ویلی. چې کله به هم دغه هلک کوشش کو د کلمې ویلو نو دا به ناکامه کېدو. په دغه کې 3 ورځې تېرې شولې او د دغه هلک نه ساه ونه وتله او نه یې کلمه وویلې. 3 ورځې بعد چې د دغه هلک پلار په جاینماز باندې ناست و او مونځ یې کوو او الله تعالی نه د خپل زوی دپاره دواګانې غوښتلې او د هغې نه بعد دغه پلار یې اوده شو. په خوب کې ورله د الله تعالی یو فرشته راغله او ورته یې وویل ای د آدم علیه السلام اولاده ستا زوی چې یو غټ جرم کړی چې کومه شپه ستا زوی بیمار شو د په دغه شپه باندې یو ګناه کړی. د دغه هلک پلار چې دغه فرشتې نه تپوس وکړو چې څه جرم یې کړی. د الله فرشتې ورته وفرمایل چې ستا زوی په دغه شپه باندې د یو معذوره پاګلې جینۍ سره زنا کوله، بدکاري ورسره کوله چې هغه جینۍ نه څه ویلی شو او نه څه اورېدلی شو خو ستا زوی ته به د الله طرف ته اشاره کوله. خو ستا زوی چې په دغه جینۍ باندې ترس رانغی، رحم یې پرې رانغلی او دا په زوی باندې غسل واجب شو او هغه غسل چې ستا زوی ونیستو او په دغه کې ځنکدن یې شو چې د روح قبض کولو فرشته راغلې ده خو هغه روح نشي ایستلی ځکه چې ستا زوی په غسل کې دی. د دغه هلک پلار چې سترګې وغړېدلې او لاړې اسپتال ته خپل زوی له غسل ورکړو او د هغې نه بعد زوی نه روح ووتو. کله یې جنازه شوله او هدیرې ته یې مړی یوړو نو په هغه هدیره کې هغه جینۍ په لاره تېرېدله. نو د هغه جینۍ په تېرېدلو سره زلزله شوله او کتلو سره ځمکه وشلېدله او دغه هلک ځمکې ځان ته راښکلو. نو ملګرو دا شارټ واقعه مې در سره ځکه شریکه کړله چې نن سبا نوی کول چې څومره دی په دغه زناګانو بدکاریانو کې اخته دی او ډېر زیات ګناهونه ترې کېږي. نو دوستانو دا یو سبق آموز واقعه وه، خپلو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او که ویډیو هم تر اخره پورې کتلي وي نو ویډیو لایک کړئ.